السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دا و چې مال خپل خاوند طلاق راکو، بیا ما عدت تیر کو او بل کس سره می حلاله وکړه. دینه پس زما اولنی خاوند د دویم حلالي والا ته ووی چې شابه وس مالا طلاق راکه. نو بیا د دویم خاوند هم مالا 3 طلاق راکړل چې ته په ما 3 کاڼي طلاق. نو آیا دا طلاق شوي دي کنه؟ ځکه چې دلته زموږ په علاقه کې یو مولي صاحب دی او هغه وی چې 3 طلاق یو طلاق وي او دا طلاق نه دی واقع شوی. ګوره داسې مسله ده، دا وایي چې خاوند راله طلاق راکړو، بیا عدت مې تېر کړو، د هغې نه پس مې بیا د بل سړي سره حلاله وکړله او د هغې نه پس بیا هغه طلاق راکړو، عدت مې تېر کړو، د هغه طلاق راکړو. نو آیا اوس دا طلاق واقع شوی دی او که نه دی واقع شوی؟ نو چې کله اولني خاوند طلاق درکړو، بیا د عدت تېر کړو، د هغې نه پس د حلاله وکړله او بیا هغه هم د طلاق درکړو، 3 طلاق یې درکړو، نو دا طلاق واقع شوی دی. او دا کوم مولي صاحب چې وایي چې یاره 3 طلاق یو طلاق دی، نو بهرحال یا خو مولي صاحب غلط شوی دی او یا دا ده چې دغه کول غواړي، د خپل دکانداري بندول نه غواړي. بهرحال قرآن مجید په دې باندې ښه صراحت کړی دی او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر احادیث په دې باندې دلالت کوي چې 3 طلاق چا ورکړل، دا 3 طلاق دي او یو طلاق دی. صحیح شوله کنه؟ دا خو ډېره عامه مسله ده او عام فهم مسله ده، په دې کې څه مشکل نشته دی. بهرحال دا طلاق واقع شوی دی. دا بل سوال دی چې ما یو هلک سره په موبایل د لارې نکاح کړې ده بغیر ولی او خطبې نه، صرف 2 شاهدان وو. آیا دا نکاح شوې ده که نه؟ هلک په یورپ کې اوسیږي او زه په افغانستان کې د موبایل د لارې مې نکاح کړې ده، نه پکې ولی موجود و او نه پکې خطبه وه، صرف 2 شاهدان. ګوره دا مسله تاسو زده کوئ چې د نکاح دپاره، د نکاح د منعقد کېدو دپاره، د ایجاب او د قبول دپاره یو مجلس شرط دی چې هلک او جنۍ دا په یو مجلس کې ناسي، یا د هلک وکیل او د جنۍ وکیل دا په یو مجلس کې ناسي او ایجاب او قبول وکړل شي. اوس که تا چېرته هلته ځان له څوک وکیل نه دی جوړ کړی او هغه ستا د طرفه ایجاب او قبول نه دی کړی، نو بیا دا نکاح نه ده شوي، ځکه صرف د موبایل په خبرو باندې نکاح دا نه منعقد کېږي. ټیک شوله که نه؟ یو مجلس د دې دپاره ضروري دی چې یاره ایجاب او قبول والا دواړه هلک او جنۍ دا په یو مجلس کې ناسي، یا دوی ځان له وکیلان مقرر کړي او هغه وکیلان په یو مجلس کې ناسي او ایجاب او قبول وکړي د هلک او د جنۍ د طرف نه، نو بیا دغه نکاح کېږي. نو صرف د موبایل په خبرو باندې چې جنۍ هلک ته په موبایل ووایي چې ما تا ته ځان وقف کړی دی یا تا ته ځان حواله کړی دی، او هلک ووایي چې ما ته قبول کړي، نو په دې سره صرف د موبایل په خبرو سره نکاح نه منعقد کېږي، دغه نکاح نه ده شوي. السلام علیکم. آپ کہتے ہیں کہ تقدیر ہر چیز کا پہلے سے مقرر ہے، یعنی اللہ نے انسان کے بد اعمال اور نیک اعمال پہلے سے لکھے ہیں، انسان اس وقت یہ عمل کرے گا، اس وقت یہ عمل کرے گا، تو انسان کو پھر اس عمل کا گناہ کیوں ملتا ہے؟ یہ تو تقدیر میں لکھی تھی. نو بھائی دا خو پښتون دی، ځکه چې مونږ ویډیوګانې په پښتو کې کوو. ته دې کار وکړه، په دې باندې مستقل مونږ 2-3 ویډیوګانې کړي دي او مستقل بیانونه په دې باندې زموږ موجود دي په یوټیوب باندې، د ریکارډ موجود دي. ته لاړ شه هلته په یوټیوب باندې هغه ویډیوګانې وګوره، هغه بیانات واوره، نو انشاءالله چې ستا دغه سوال هغه حل شي. ښه جي. السلام علیکم. مولانا صاحب جي زما دا مسله ده، زما ترور لور ده جی، زمونږ یو بل سره ماشومتوب نه یو بل سره ریلیشنشپ و جی، بس دا جی لیکلی دي. دا ریلیشنشپ بیا داسې شو چې مونږ یو بل سره مینه عشق شروع شو. مسله داسې ده چې دا جنۍ کله پیدا شوه، دې خبره یې ماشومتوب نه انکل وی چې زما د زوی شوه. هغې جنۍ نکاح هم نه ده شوې، صرف هغوی تش دعا کړې چې دا زمونږ شوه. مونږ داسې سټیج کې یو چې یو بل نه مو زړه هم نه صبرېږي او یو بل اخیستی هم نه شو، او دې جنۍ کور کې دوی په رور زما خور واده ده. داسې زه څه وکړم جي چې زما ژوند هم ښه پاتې شي او جنۍ هم مونږ عزت کې پاتې شو. ما ته مشوره راکړئ جي، تاسو به ډېر احسان وي په مونږ. دا انخطې خو زه ځکه وایم چې یاره دا دلته دوه هغه انګلیش کې پښتو لیکلي که نه، نو هغه یې بعضې داسې لیکلي چې په هغه الفاظو باندې سړی نه پوهېږي. خو بهرحال د خبرې خلاصه دا ده چې دا بایي وایي چې زمونږ هلک او جنۍ یو بل سره ریلیشنشپ و. ریلیشن خو ګوره یو خبره ته وکړم، دا نن سبا چې کوم ریلیشن دی نو د دې په اسلام کې هېڅ قسمه تصور نشته دی. د ګرل فرینډ او یا د بوای فرینډ دا زمونږ هغه د غیر مذهبه خلکو هغه طریقې راټینګې کړي دي، د دغې هېڅ قسمه تصور نشته دی. صحیح شوله که نه؟ زمونږ ریلیشنشپ دا چې بس مسلمان هلک او مسلمانه جنۍ د یو بل سره حق حلاله نکاح وکړي، بس دقې ته مونږ ریلیشن وایو او زمونږ په معاشره کې ورته واده ویلی کېږي یا شادي ورته ویلی کېږي. بهرحال د ده د خبرې خلاصه دا ده چې یاره زمونږ یو بل سره مینه محبت و، بیا داسې کار وشو چې دا جنۍ په وړوکوالي باندې بل چاته منلې وه
بل چا منلې وه چې دا موږ له راکوي د تره زوی منلې وه یا هر چا چې وه او زموږ یو بل سره تعلق روان و. نو د هغې نه پس بیا دا وشوله چې یاره اوس هغو نکاح هم نه ده کړې، هسې خبره یې کړې ده او د دغې وجې نه اوس زه څه نه شم کولی او موږ یو بل نه مطلب صبرېږو هم نه، یو بل سره مینه محبت دی. نو بهرحال بهي لکه سیده خبره خو دا ده چې مور او پلار رضا که او که دا درته پته چې یاره د هغې نکاح نه ده شوې، صحیح شوله که نه؟ ځکه که نکاح شوي د هغې د پس تو بیا په هغې پسې پیغام لګي نو دا خو په معاشره کې فساد خورېږي. که تا ته یقین دی چې یاره نکاح نه ده شوې د هغو او دا ده چې څه خبره مبره نشته دی او که مونږ پسې رشته ور ولېږو نو څه مسله به نه جوړېږي. نو بیا مور او پلار رضا که او په هغې پسې رشته ولېږه. هغه د مفتي طارق مسعود صاحب خبره معاشرې کې ایسې کی تیسې، ځکه چې بهي څه مسله نه وي، شرعي څه مسله نه وي، نو د هغې نه پس بیا تو نکاح پیغام ورلېږلی شي. بس دغه مشوره ده ښه، بله مشوره نشته دی. ښه جي. بل دا بهي فرمایي چې السلام علیکم مفتی صاحب رهنمائی فرمای رحمان بابا کا ایک شعر ہے اس کا مطلب بتائی. مسلمانی دې ډېره وکړه راشه کافر شه چې ایمان دې نصیب شي نه. بهي دم په اردو کې سوال لیکلی دی، دم پښتون دی ځکه چې شعر د رحمان بابا را نقل کړی دی. داسې کار وکړه چې شاعرانو ته دغه شو رجوع وکړه او هغونه معلومات وکړه، یا ایسا کرے کہ رحمان بابا کی مزار پہ جائے اور ان سے اس شعر کا مطلب وہ طلب فرمائے. ٹھیک ہے، میں کوئی شاعر واعر نہیں ہوں اس لیے میں شعر وغیرہ نہیں سمجھتا. ښه جي. السلام علیکم مولانا صاحب، یو جنۍ مې خوښه ده 4 کاله یې وشو، رشتې به پسې راتلې، ما ویل مه کوه زه دې اخلم. 3-4 رشتې مې کینسل کړې. د نر بچی و پردې رشتې کینسلولې. زما اوس مې کور خلک نه مني او جنۍ دا سوال کوي چې زه دې ولې منې کولمه او ولې دې زما عزت خرابوم. اوس مولانا صاحب څه وکړم، ډېر پریشانه یم، ټینشن کې. نو بهي ټینشن خو مه اخله، داسې کار وکړه چې لکه د داسې ما تاسو ته ووایي چې د داسې ریلیشنو حل صرف یو دی چې مونږ د نکاح پیغام ور ولېږو او چا سره مینه محبت دی نو د هغې سره ډایرکټ نکاح وکړو. د نکاح نه مخکې هېڅ قسمه حرامیتوبونه چې هغه زموږ نه ونه شي، صحیح شولی که نه؟ نو تا چې هغه په تمه کړې وه بهي نو اوس خو دا ستا حق دی، ځکه چې په معاشره کې م هغې ته تپړې چې زه به دې کومه. په کار تا په وخت باندې کړې وه او بیا دې له هغې له رشتې هم کینسل کړلې، لکه مطلب ښه ډېر مداخلت دې کړی دی. نو اوس د دې حل دا دی چې بهي معاشرې نه واوړه، صحیح شوله که نه؟ مور او پلار رضا که په څه طریقه باندې د هغې طریقه به تا له درځي. مور او پلار رضا که او بس ډایرکټ د نکاح پیغام ولېږه نو بس انشاءالله چې مسله به دې حل شي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.